ګوره زه یو خبره ګورې تاسو ته کوم دا یاد ساتئ زمونږ دا پښتانه چې اکثر دا په یو څیز باندې اکثر ډیر زیات زر جذباتي فیصلې کوي او ډیر زیات جذباتو کې راځي بعضې ټایم داسې یو مسله د پښتنو په علاقه کې روانه چې هغه د ټولو پښتنو ډیره مشترکه مسلې او هغه د هغې دپاره علما چې څومره د دینداره طبقه پښتانو هرې طبقې والا هغې له یو ځای کېدل ضروري هغه د هغه وخت تقاضی نو ګوره دا زمونږ د مولانا خانزیب صاحب چې هلته شهید شو نو د هغه په باره کې دا مسله چې ده نو د امن دا ټولو پښتنو اواز اوچت کو نو ګوره دلته کې طارق پټان صاحب چې دی نو هغه یو ویډیو وکړه او هغه په دې شاعرانو پسې ویډیو وکړه او د هغه ویډیو چې وه نو هغه څه غلطه ویډیو نه وه ځکه چې زمونږ نوي کل چې دی نو هغه او د هغه کار ریسرچ دی هغه ریسرچ کوي او ښه په بهترینې طریقې سره کوي او پښتانه چې کوم دی ډېر زیات هغه ایجوکیټ کړه او ډېره زیاته پوهه یې د پښتنو ته ورکړه نو د هغه خو چونکې دغه کار دی هغه په هغې باندې یو ویډیو وکړه وی چې دا کوم دا شاعران چې دا د زنانو دا داسې اندامونه یادوي په خپلو شعرونو کې او هغې سره راځي او باقاعده پروګرامونه داسې زنانو سره کوي او د هغې په مخ کې هغه اشعار او داسې قسمه دغه کوي نو په هغې خلکو باندې په هغه شاعرانو باندې ډېر زیات رد وکړو او ډېر زیات دغه وکړو دا باقاعده د پښتنو ته یې واضحه کړه چې یاره داسې شاعري څوک کوي نو دا خلک څنګه دی او داسې دا کوم چې پکې د معاشرې عکاسي کوي څوک پکې د دیندارۍ طرف ته د دین د قرآن او د حدیث د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په محبت کې اشعار وي یا زمونږ د معاشرې چې څونه خرابې دي دا پکې خلکو ته مخې ته کوي نو داسې شاعري چې څوک کوي او دا څوک چې صرف دقه شاعري چې بس د زنانو د اندامونو نه تاویږي را تاویږي او دقه شاعري کوي نو دا زمونږ په دې نوي کل به اثر څه غورځوي باقاعده هغه هر څه تاسو ته پته د هغې واضحه کړي نو په هغې کې بیا یو کس چې دی نو هلته هغه پسې راپاڅېد نو هغه طارق پټان صاحب پسې ویډیو وکړه نو بس زمونږ د پښتنو هغه روح چې و هغه مکمل د مولانا خانزیب صاحب چې کومه هغه زمونږ په پښتنو باندې د هغه شهادت هغه ډیر زیات په خپه او اثر شوی او چې یاره دې وخت کې موږ له اوس پکار دي چې د امن دپاره آواز اوچت کړو نو دا ټول بس را یو ځای کېدل نو د هغې په منځ کې داسې یو دغه چا پرېښود چې د دې د جګړه دومره اوچته کړه چې دا خو داسې چل دی او دا خو داسې چل دی هغې دومره هوا ورکړه بس په منځ کې هغه هر څه چې دی نو هغه لاړل څه یو خوا شو څه بل خوا شو پښتانه تقسیم شو خلکو هغې له زور ورکړه چې دا خو ګوره ماشوم ته هم پته ده چې دا طارق پټان صاحب کومه ویډیو کړې ماشوم ته هم پته ده چې دا ویډیو صحیح ده او دې ته به او چې کوم د غلط سړي سپورټ کوي لکه څوک چې په شاعرۍ کې دومره کچا خبرې کوي او دومره داسې اعضا پکې یادوي د زنانو نو هغو ماشومانو ته هم پته ده چې یاره دا سړی هم ټیک نه دی او دا خبره هم ټیک نه ده خو به هر حال هغې ته هغه پښتانې په هغه طرف باندې ور واچول ګوره بیا پکې منځ کې چې دی نو کومه مسله چې راووته نو دا ایم این ای چې وه چونکې دا صوبایي حکومت او دا مسله چې وه د امن ده نو دا د کوم وفاقي حکومت دی هغې به هم دې کې خپل کردار ادا کوي او صوبایي حکومت به هم پکې خپل کردار ادا کوي نو هغه مسله چې راوچته شوه نو بیا دې ده کې پکې د سیچو عبدالعلي صاحب دا مسله راوچته شوه نو بیا څه پښتانه بیا په هغې پسې شو چې یاره دا خو ګوره داسې چل پکار دی داسې چل پکار دی نو هغه کومه د مولانا خانزیب صاحب مسله چې وه هغه د دې په منځ کې هغه دباو شوه او د پښتانې څه یو خوا شو څه د طارق پټان صاحب باره کې چې دغه ویډیو چا کړی وه څه په هغه طرف یو طرف ته شو څه د ایسیچو صاحب په معامله باندې شو ګوره د دې داسې مثال یې څنګه چې په سوات کې که تاسو ته یادي نو هغه 15 کسان هغه اوبو یوړل هسې خو هر وخت ډېر وړي خو دغه چونکې په میډیا باندې راغله نو هغه مسله چونکې ډېره زیاته وه چې یاره دا اوس د صوبایي حکومت غلطي ده او که دا د وفاقي حکومت غلطي ده هغې وله وسایل نه دي ورکړی چا وی د صوبایي حکومت غلطي هغه مسله د ختمولو دپاره څه وشو چې یکدم په هوټلو باندې شروع شوه او بس هوټلې چې دی روزانه به د هغې په باره کې ویډیوګانې راتلې خلکو به ویډیوګانې کولې چې زه به ورته ځان ووجنم او زه به داسې وکړم او زه به هغسې وکړم بیا پکې اخره کې خبره چې وه هغه تو شوه چې دا وګوره ټولې هوټلې چې دی هغې راوغورځولې او د امیر مقام چې هغه کوم هوټل دی هغه پاتې شو بیا خبره په هغې پسې شوه نو به دا هغه مسله چې کومه وه هغه د 15 یا 20 کسان چې اوبه وړي وایه د هغې کوم چې لاشونه د چا نه میلو شوي هغه لاشونه بیا د بقایا کسانو میلو شو که میلو نه شو آیا د هغې دپاره اوس چې کوم هلته کې سیلګري ځي
اول ته کې د سیل لپاره خلک زی آیا هغه کوم چې د سیل ځایونه دي هغې دپاره هلیکاپټر یې ورته ورکړي شوي دي که نه دي سهولتونه ورته ورکړي شوي دي که نه دي هغه ډرون چې دي یادولې هغه ورته ورکړي شوي دي که نو هغه د پښتنو هغه مخه چې وه هغه بل طرف ته وکړه نو یاد ساتئ په داسې وخت کې تاسو هم هغه یو مسله چې تاسو راونیسئ لکه ما تاسو ته وي د مولانا خانزیب صاحب د امن د مسله د پښتنو دپاره ډېره انتهایي ضروري ده او دا د ټول پښتنو دا د مولا دا د هرې طبقې کس چې دی دا د ټولو لپاره ضروري ده دا نه چې دا د یو کس مسله ده او دا د یو کس دپاره ضروري ده نو تاسو په داسې وخت کې د پښتانه چې دي هغه تقسیموئ ما تقسیمېدو ته یې مه پرېږدئ چې یو اهمه ایشو راونیسلی شي او په هغې باندې نه یو اهمه ایشو چې راونیولی شي او په هغې باندې دا پښتانه را یوځای شي نو بیا هغه ایشو چې دا هغه تاسو مه پرېږدئ په هغې کې علما خپل کردار ادا کوي ټول خلک په هغې کې خپل کردار ادا کوي چې دا پښتانه دنه تقسیم نشي تر څو پورې چې هغه مسله حل شوي دي نو دا چې دی په دې باندې موږ له سوچ پکار دی چې موږ نه دا خبره چې دا خرابه نشي اوس بیا چې دی پکار دی موږ له پښتنو له چې د امن دا مسله زموږ دپاره ډېره ضروري ده ډېره اوس پکې په منځ کې زمونږ پښتانه چې دي هغه د بلوچستان دغې مسلې پسې شو نو هغه هم ټیک دغه کول پکار دي اواز اوچتول پکار دي خو خپل مقصد نه دي پرېښودل پکار ځکه په بلوچستان کې هم پښتانه دي هلته هم بد امني ده دلته چې څونه KPK کې دلته هم بد امني ده نو د امن دا خبره هم نه دي پرېښودل پکار په دې باندې پښتنو له سوچ پکار دی